او پنځم سبب چې قبر کې په انسان ته عذاب ملاويږي هغه الغیبه، غیبت کول دي او دا کبیره ګناه ده. غیبت څه ته ویل کېږي؟ ستا یو ورور دی او هغه نشته دی او ته لګې هغې پسې خبرې کوې چې پلانې خو داسې دی. صحابي ویلې چې یا رسول الله چې دا مرض موږ په دې ورور کې بیا هم غیبت دی. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې او چې کله په هغه کې هغه غیبت دی او چې کله پکې نه او تا پسې خبره وکړه دا بهتان دی، دا د غیبت نه بیا غټه ګناه ده. رسول الله فرمایي الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنا نه ډېره غټه ګناه ده، سخته ګناه ده. او جهنم کې وکنده د ویل هغې ته ویلی کېږي ویل. او الله وایي چې دقه کندې د غیبت کوونکي انسانان ورولېږي ویل لکل همزة لمزة. دا کنده د غیبت کوونکو دپاره ده چې یو سړی نشته دی او ته د هغې پسې غیبت کې. او سورة حجرات کې الله د غیبت مثال ذکر کړی. د غیبت مثال داسې دی چې ستا یو ورور دی مړ دی، خلک د هغې تعزیې له راځي، فاتحه له راځي او ته لګې د دغې ورور په دې غوښو دې مالګه دوړولې ده او ته نښته یې خورې. نو څومره به سړی بد ښکاره شي چې د مړ ورور غوښه خوري. الله قرآن کې وایي غیبت داسې دی لکه څنګه چې ته د مړ ورور غوښه خورې او کوم سړی چې غایب یې نه وي هغه هم په شان د مړ دی او ته له غوښو ته نښتې او غوښې له خورې او غیبتونه ولکې. څه صحابه رال دیګ باندې وی ویلې موږ ته غوښه راواچوئ. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې تاسو خپله غوښه خوړلې ده. صحابه ویلې سبحان الله یا رسول الله موږ راغلي هم نه یو، څنګه موږ خپله غوښه وخوړله؟ نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ستاسو په دې خولو کې په دې غاښونو کې زه د غوښو ټوکړې ینمه. یا رسول الله عجیبه ده. نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې تاسو دواړه چېرته ناست وئ او ومویلې چې ان فلانا نواما، زمونږ دا پلانې ملګری ډېر خوبي دی او تاسو دغه ورور غوښه وخوړله. هغو صرف ویلې چې زمونږ دا پلانې ملګری خوبي دی او نن موږ او تاسې څه کوو. یا د کلي دوه خواښېګانې چې په یو ځای باندې کښېني ټوله ورځ د کلي د ننګیاندو غیبت یې کوي. کله چې ننګیاندې کښېني نو هغه بیا څه کوي؟ قبر هیر دی، جهنم هیر دی، جنت هیر دی، هر څه د مسلمانانو نه هیر دی، بس دغې کې اخته دي. او نن خو زموږ دې ځوانان هم د دې ښځو عادت شروع کړی دی. سړي به یو دا به کښېني په یو ځای کې به یې غیبت شروع کړي، د بل مسلمان یو مسلمان ته نشي خلاصېدلی. او که یو سړی دیندار وي هغه پسې به هم خبرې کوي، هر چا پسې به لګي او د انسان پسې غیبتونه به یې کوي. د هغه یو عالم دی امام ابن خلکان رحمه الله وای دا چا په غیبت باندې نه ولیدلی چې د چا غیبت دې وکړي. دا وای د ده خوا نه چې به څوک راغی او د چا غیبت به یې کوو وای ده به ورته داسې ویلې چې اوخی یا خلي وکان وروره دا خبره پرېږده هغه سړه خبره بېرته شروع کړه. غیبت به وای د چا نه کوو. نن خو موږ او تاسې د ورځې ختما بس چې غیبت هم نه یې کړی ساعت را باندې نه تېرېږي. دا زړونه هم جوش وایي، دا وجه څه د ایمانونه هم کمزوري دي او شیطان موږ او تاسې دوکه کوي او هر څیز موږ او تاسې نه هېر کړي دي. یو حدیث کې راغلی دی وایي نبي صلی الله علیه وسلم په یو قبر باندې تیر شو. نبي صلی الله علیه وسلم ویلي د دې قبر والا ته عذاب ورکولی کېږي. صحابه ویلي چې یا رسول الله په څه باندې ده ته عذاب ورکولی کېږي؟ وایي نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې ان هذا كان یأکل لحوم الناس، دی سړي به د خلکو غوښې خوړلې، سړی خور و. سړی خور دا مطلب نه دی چې په چا باندې رشتې خوله لګولې غوښې وله خوړې، نه غیبت به یې کوو. شریعت په اصطلاح کې سړی خور هغه چاته ویلی کېږي چې هغه د خلکو غیبتونه کوي، د خلکو غوښې خوري. الله رب العالمین دې موږ او تاسې د دې څر نه واړئ، د مسلمانانو غوښې هم خلاصې کړلې. د دې نه ځان ساتل پکار دي.